مصالحې عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د غونډې ته وویل چې د 5,000 طالب بندیانو له خوشي کېدو یوه اونۍ وروسته په قطر کې د افغانانو خپلمنځي خبرې پیلیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان لاریان نو سره په خبرو کې ویل چې حکومت د دوی د زندانیانو نه خوشي کولو ته پلمې لټوي. د افغانستان د مصالحې د عالی شورا رئیس هم ویلي چې د زندانیانو د تبادلې وروستي کولو لپاره هڅې روانې دي. At the moment, as you are well aware, at the first round د افغانانو د خپلمنځي خبرو لومړی غونډه به په قطر کې وشي. تمه دا ده چې د زندانیانو د خوشي کېدو له بشپړېدو یوه اونۍ وروسته به دا خبرې پیل شي او کوربه هیواد به لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. خو اړینه دا ده چې دواړه لوري د دغو اسانتیاوو په څرنګوالي توافق ته ورسیږي. هاخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین وایي د طالب زندانیانو نه خوشي کول چې په باور یې دغه چارې د افغانانو خپلمنځي خبرې ځنډنۍ کړي دي. شاهین آریانا نیوز ته وویل چې لږ شمېر طالب زندانیان پاتې دي چې له خوشي کېدو سره به یې 15,000 شمېره بشپړه شي. دغه بندیان چې اوس دا دوی چې وایي 4,000 او موږ د 3,200 وایو، دغه بندیان هم که دوی په هغه وخت کې خوشي کړي وای او یا دا ټول بیا ورپسې خوشي کړي وای پاته هم، نو موږ به اوس بین الافغاني مذاکراتو کې ډیر پرمختګ کړی وای.